دا پروګرام په روانه برخه کې په ډېر ادب او احترام سره بلنه ورکوو د دعوت او ارشاد سیمهیز ستر مبارز د ښار مشهور عالم د تاثري او خوږې ژبې څښتن نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب ته تر څو تر وینا ځایه تشریف راوړي او برخوالو ته خپله وینا ور واوروي د جامعه هذا استاذ نوجوان عالم دین د خوږې او تاثري ژبې څښتن حضرت مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم. محترم عزتمنو د چمن د ښار غیرو مسلمانانو زموږ ستاسې دپاره ډېر د فخر ځای دی د اعزاز خبره ده چې نن زموږ په منځ کې هغه اصلي ناسته ده چې د کم تمنا د لیدلو یو کوچنی هم په زړه کې لري یو سپین سری هم په زړه کې لري د دې سیمې هر وګړی په زړه کې لري. دا زموږ د ملت او د قوم دپاره ډېر غټ اعزاز دی چې دی نن زموږ په منځ کې ناست دی. محترمو عزتمنو زه ستاسو د ده په منځ کې ډېر حایل نه جوړېږم تاسې هم د ده اواز ته تږي یاست موږ تاسو خو روزانه سره وینو او سره اورو صرف د ده په هکله به لږ مختصره خبره ستاسو سره شریکه کړم او بیا به انشاءالله تعالی د ده بیان وي تاسې به اورئ. محترمو عزتمنو حضرت مفتی عبدالرحیم ناشپوري رحمه الله د جامع الفوائد یو حدیث راخستی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته وفرمایله چې هغه وخت به ستاسې څه حال وي چې ستاسې ځوانان فاسقان او فاجران جوړ شي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په جواب کې وفرمایل چې آیا داسې وخت هم راکړلی شي چې زموږ ځوانان و فاسقان او فاجران وي؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې در دې به هم بد حال راځي چې ستاسې ځوانان به و بدو ته ښه وایي و ښو ته به بد وایي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ډېر په حیرانتیا سره وپوښتل چې یا رسول الله داسې هم کېدلی شي؟ ول تر دې به هم بدتر حال وي د ښو طرف څه به خلک راګرځوي د بدو و طرف ته به خلک رابولي. نو نن زه هغه خلکو ته وایم چې کوم خلک د قاطع الشرک و بدعت چې په ټوله سیمه کې هغه غمزفرې کوم چې د حالاتو په اعتبار سره هم د عقیدې په اعتبار سره هم ځینې مفاد پرسته طبقې د خلکو په سترګو کې ګوتې نیولې ولې د خلکو د جیبونو سه مفاد او ګټې اخیستلې نو په داسې نامناسب حالات کې یو داسې شهاب ثاقب راځي یو داسې روڼا راځي چې د دنیا کنج کنج ته هغه صحیح عقیده او د توحید روڼا ورسوي. زه هغه خلکو ته وایم چې تاسې راسې نن د دې اولس محبت وویني چې نن د دې اولس خلک د ده سره په روغبړ په وخت کې په ژړا دي خلک دلته د ده طرف ته داسې رحم نه شي ته به وایې چې جنت یې پیدا کړي دومره په محبت راځي. دا څه وجه ده؟ دا وجه دغه ده چې صرف قرآن یې ورته ښکاره کړي صحیح عقیده یې ورښکاره کړله د تیارو سره وګرځول د رڼاو طرف ته. زه هغه خلکو ته وایم چې تاسو د شیخ فهیم صاحب مخالفت صرف په دې وجه کوئ چې نن یې په کوچان په غرونو په صحراو کې په دین خبر کړه نن یې زموږ تجاران په دکانونو کې په تجارت پوه کړه نن زموږ هغې زنانې چې قرآن حدیث الله رسول یې نه پېژاندي لمونځ یې نه پېژاندي هغه په کورونو کې په دین خبرې کړې. آیا تاسې د فهیم صاحب مخالفت په دې باندې کوئ چې هغه خلک یې د ادرو سره وګرځول چې چا د غیر الله په نامه
د ادروس هسپتالونه جوړ کړي ول هغه خلک یې راوګرځوله چې کوم خلکو خلک په ځان ته ټیټوله هغه یې الله ته ټیټ کړه. تاسو د فهیم صاحب مخالفت صرف د دغه وجې څه کوئ چې خلکو ته یې د دیوبند عقیده ښکاره کړه. هغه خلک چې لباس به د دیوبند اغوستی و، هغه خلک چې د دیوبند د محمد دعوا یې کوله، لیکن د هغه په لباس کې بریلیت چلاوي و هغو ته د دیوبند عقیده ورښکاره کړه. تاسو د ده مخالفت په دې وجه کوئ. نو زه چې د دې خلکو مخالفت ته ګورم، ماته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث را په یاد شي چې هغه فرمایي داسې وخت به راسي خلک به د شو سره راګرځول کېږي، د بلې طرف ته به رابلل کېږي. نو محترمو عزتمنو، دا د حقانیت دلیل دی چې څومره هم مخالفت کوي و اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. دا دومره راپورته کېږي، دومره لوړېږي چې څومره ته مخالفت کوي. نن د دې ولس هغه خلک چې صرف په لږ وخت کې نه کمپین چلېدلی دي، نه اعلانونه سوي دي، صرف د میسج په ذریعه خوږېدلي دي. نن دغه په دې محال کې ځای نشته، د خلکو د ځای د وجې څخه، د علماو د وجې څخه، هغه علما کرام چې د دې امت رهنمایان دي نن د ده د کتلو دپاره راغلي دي، د ده د دیدن دپاره د عوامو رنګه ټالۍ وایي چې صرف د فهیم صاحب سره د لاس روغبړ وکړي. دا هغه حقانیت دی چې نشي پټېدلی. هغه خلک نن پر دې سټیج باندې ناست دي چې د فهیم صاحب مخالفت یې کوي، نن هغې د ملاقات تږي دي. دا وجه دغه ده چې حق نشي پټېدلی، چې څومره هم مقابله کوي، څومره هم مخالفت کوي، حق نشي پټولی. نو زه به دې خلکو ته وایم چې راسئ د دیوبند علما، د دیوبند هغه چې تاسو ته صحیح عقیده ښکاره کړي، خپل حنفي مذهب نه باندې وپېژني، هغه دغه علما اکرام دي چې نن دغه دي زموږ تاسو په منځ کې ناست دي. په آخر کې زه د ده شکریا ادا کوم چې موږ صرف کندهار ته یو جلسې ته تللي ول. پرون په یو ځای کې سره مېلمانه وله، نو ما ورته وویله چې شیخ صاحب د چمن ولس و تا ته تږي دي، د چمن سپین ږیرې و تا ته تږي دي، د چمن علما و تا ته تږي دي. هغه ستا اواز غواړي، ستا دیدن کوي، ستا کتنه غواړي، ته به قرباني کوې. زموږ سره به د چمن ښار ته ځې. زه د ده پر ځوانۍ باندې قربان سم. الله دې به درته نور هم ورکړي چې د نامناسبو حالات کې چې فضا په دې سیمه کې د ده خلاف لړل شوې وله، په داسې حالاتو کې زموږ پر اواز باندې لبیک وکوئ. موږ ته خپله سینه حاضره کړه. نن دغه دی په داسې حالات کې زموږ په منځ کې ناست دی چې د نامناسبه حالات وله موږ به ده ته یو ځلې بیا راغلی وایو دا ولس تا ته تږي دي، دا تا خپل بولي، دا دې بار بار غواړي، دا دې هره جلسه کې غواړي، دا ستا د بیان تږي دي. الله جل جلاله دې د هر شر څخه، د هر شریر څخه، د هر حسد څخه، د هر حاسد څخه حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله. جزاكم الله واحسن الجزاء.